ما تاسو ته مخکې ویلو چې دا رمضان المبارک نبی علیہ السلام په دریو عشرو باندې تقسیم کړی دی. اول ته رحمت ویلی دی، دویم ته مغفرت ویلی دی، او دریم ته د جهنم نه د خلاصي شپې ورځې ویلی دی. نو انشاءالله دغه آخري عشره به څو ورځې پس شروع شي او د دې آخري عشرې د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی، ډېره لویه مرتبه ده. رمضان المبارک زما عزتمن درونو ټوله میاشت مبارکه وه، ټوله میاشت مبارک، خو بعضې ورځو له بعضو باندې الله رب العالمین فضیلت ورکړی دی. لکه زه به راته یو مثال سجان وویمه، مکه مکرمه ده، سړی ورته لاړ شي الله دې موږ او تاسو بوت لیکي. نو یو د مکې مکرمې ځمکې ته ورسېدې، نو د مکې مکرمې ځمکه لوی مقام لري، لویه مرتبه لري په دنیا کې د ټولو نه الله ته محبوب ترین ښار دی. بیا د مکې مکرمې ته چې ته ورسېدې لاړې مسجد حرام ته، نو مسجد حرام بیا ډېر لوی مقام لري، هماغه ځمکه ده، د مکې ځمکه ده. او بیا د الله رب العالمین خدای پاک توفیق درکړه د بیت الله په خوا کې یو ځای د حتیم مبارک ورته د بیت الله حصه ده، نو هغه هم د مکې ځمکه ده، خو چې په هغې باندې ودرېد نو هغه ډېر لوی مقام دی. نو رمضان المبارک ټوله میاشت مبارکه ده، خو بیا پکې اوقات ډېر زیات او دغه قیمتي دي. نو د آخري عشره ډېره زیاته مبارکه ده او ډېره الله ته محبوبه ده او د الله رسول ته ډېره محبوبه ده. اندازې تاسو د دې خبرې نه ولګوئ. عایشه بیبي فرمایي وی چې کله به د آخري عشره راله د نبی علیه السلام په زندګۍ کې، نبی علیه السلام خو مخکې روجې ډېرې نه وي، خو دا فرض روجې چې راغلي دي دا په موږ او تاسو که نه، نو دا سن 2 هجرۍ کې راغلي دي. نو نبی علیه السلام په خپله زندګۍ کې د رمضان المبارک 9 کاله روجه نیولې ده. 9 کاله د نبی علیه السلام په خپله زندګۍ کې د رمضان المبارک دا روجې 9 ځلې نیولې دي. او نبی علیہ السلام د زندګۍ ټول حالت ما تاسو ته مخکې جمعو کې ویلو چې عایشې بیبي ته ډېر معلوم او سره جوخته مو د نبی علیہ السلام سره ډېر محبت و. نو سجانه په روایاتو کې راځي، بخاري شریف کې حدیث دی، وایي چې کله به د آخري عشره راله او د آخري 10 ورځې به رالې، نو نبی علیہ السلام به 4 قسمه کارونه شروع کړل. دا د بخاري شریف الفاظ دي. احیا اللیل، شپه به ژوندی کړه. نو شپه جمدی څه مطلب؟ یعنی ټوله شپه به الله ته ولاړو. شپه جمدی کول خو دې ته وي که نه، شپه ویښوله. هلکه وي بېګا ټوله شپه مې ویښه تېره کړه، نو خو څه کار دی کو ځکه دې ویښه تېره کړه که نه. نو احیا اللیل، شپه به یې جمدی کړه، ټوله شپه به الله ته ولاړو. او یا یوازې بې ځانه، دا د بخاري شریف حدیث دی. و ایقظ اهله، خپل اهل و عیال به ټول را پاسو چې دا ګوره د غفلت وخت نه دی، دا د غفلت شپې نه دي، دا د غفلت ورځې نه دي. نو ایقظه اهله، خپل اهل و عیال به را پاسو. وجد، او سخت کوشش به کو. ګوره یو کار سړی کوي او هغې کې سخت کوشش شروع کړي، وي دا ولې دا ډېر اهم دی ځکه پکې دا سخت کوشش کوم. دا د بخاري الفاظ دي ګورې رو. نو سخت کوشش به شروع کو. او 4 نمبر وشد مزره، او لنګ به کلک یا به ملا وتړله. ملا به وتړله. ملا تړلو څه مطلب ګورې؟ دا داسې نه چې په ظاهره موږ هلکه چې یو کار کوو، هلکه دا کار به کوې او سم به کوې، وي سمې بډې به ورته ووامه. نو څوک بډې داسې بره رانه کاږي، خو د خبرې مقصد دا وي چې دا کار به ښه په اهتمام سره کومه، ښه په توجه به کوم، ښه مضبوط به کوم. نو رسول الله مبارک به وي شا وتړله د اخرې 10 شپو ورځو کې، یعنې ډېر کوشش به یې شروع کړه. دا ولې رونو د اخرې شپې 10 ورځې ولې؟ نو په دې باندې لږ ځان پوه کړئ. د رمضان المبارک ټوله میاشت مقام لري، ټوله میاشت مرتبه لري، ټوله میاشت لوی مقام او د ثوابونو نه ډکه ده. خو د اخرې شپې 10 ورځې دا بیا ډېرې الله ته محبوبې دي، دا ډېرې مبارکې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې په لومبي کال دغه شنو جومات کې او صحابو سره ټولو د یو میاشت د اعتکاف اراده وکړه. نو چې 6 ورځې تېرې شوې په حدیثو کې د مشکات مبارک کې، نو رسول الله مبارک هغه صحابه یره مونږ هغه لیلة القدر شپه معلومه نه کړه. نو تلله چې تلل دي کې رسول الله مبارک ته یا د وحی په ذریعه باندې راله چې هغه لیلة القدر په دې اخري 10 شپو کې دی.
نو صحابه ته وی راځي نو بیا اغویرال او دا اخیری لس شپې ورځې دي کې الله رب العالمین رسول الله مبارک ته ليله القدر هغه وخت او خو نو بیا نبی علیہ السلام فرمایل چې کو تاسو ليله القدر څه شي ان شاء الله اوس ته بیان کوم کو تاسو ليله القدر شپه لټول غواړئ نو دا په رمضان المبارک په اخیری عشره کې او بیا رسول الله مبارک نور مسانه کړه وی دا پتاق شپو کې نه تکو شپو کې دا یا وشتمه ده یا دیشتمه ده یا پنځشتمه ده او یو وشتمه ده او یا کم درشمه نو دی اخیرو شپو چې الله دا مقام او مرتبه ور کړی دا او رسول الله مبارک په پکې دا کوشش زیات کړل دي سوجو دی کې ليله القدر ده اوس ليله القدر څه شي دی نو دی صورت کې الله رب العالمین چې کوم خطبه کې بیان شو دی کې الله رب العالمین وی انا انزلناه فی ليله القدر انا بشک من انزلناه دا قران نازل کړی دی پشپه د قدر کې وما ادراک ما ليله القدر تا ته څه پته لګي دا سه الله رب العالمین د دغه انداز باندې موږ وی څه مقصد ہے تا ته څه پته د دنیا په مادیاتو کې پروت په پټیو په کټی کې پروت او لګیای د دنیا په خوشحالو کې پروت تا ته څه پته لګي چې ليله القدر څه شي او یادا مطلب چې ستا ذهن ډیر محدود دی ستا ذهن اسم نه دی او د ليله القدر ډیر لوی شان دی نو تا ته څه پته لګي چې ليله القدر څه شي دی دا وما ادراک ما ليله القدر دا ګور عزت د خپل ځان د رسول الله مبارک متعلق غاڅ نه و چې هغه ته وی چې دا پټیو کټی خبره دا خو زه د ځان متعلق ویم نور رسول الله مبارک شان ډیر لوی دی نو وما ادراک ما ليله تحت سپت لګي سامعه موت تعالی وی چې ليله القدر څه شي دی ليله القدر اوسي ور شان اوسي ور مقام ليله القدر خير من الف شهر ليله القدر دا شپه دا یو شپه خیر من الف شهر د زرو میاشتو نه بهتر ثواب دی ډیر ثواب دی ډیره بهتره ده دلته الله رب العالمین د خیر لفظ راوړی دی اوس د خیر لفظ د مولانا تقی عثماني صاحب یو تفسیر به کتاغي کې لیکلی دی وی دا خیر مطلب دا دی چې ډیر زیات څه مقصد ده ناګه د دنیا دی دغه سره لګولې دي چې د دنیا دا څومره کلکولیټر دي او دا څومره کمپیوټر دي او موږ په دا ګینتی کو سنجانا دا ضربونه پکو او دا تقسیمونه پکو او دا جمع پکو په دې کلکولیټر باندې د ډیر غټ اماونت چی وی غټ ګینتی چی وی ناګه انسان په ذهن نشي کولی بلکې په کمپیوټر باندې لګیا شي او په دغه کلکولیټر لګیا شي او دا شمیرو کی نو الله وی اسجانا وستا کلکولیټر او کمپیوټر د دین عاجزه دي چې دا څومره لوی اشماله وما ادراک ليله القدر خیر تنزل الملائکه فرشتي پکې راکوزيږي او خصوصا حضرت جبريل لازم سلام هي حتا طول شپه سلامتی ده او دا د څو وخت پورې ده دا د سار دا بانګه پورې ده چې سار دا وخت د دقیق پورې دا شپه ده ما خام د بانګ نه تر د سار دا بانګه پورې نو زما عزت مند ورونو دقه اخیری عشره کې دا ليله القدر رسول الله صلی الله علیه وسلم یوزل صحابه ته د بنی اسرائیل د یو سړي متعلق بیان وکړي چې په بنی اسرائیل کې یو سړی ډیر زیات نیک څومره نیکو تیمور جانا رسول الله مبارک وایي چې هغه انسان زر میاشت مسلسل جهاد وکړ او چې دا جهادي وی کو نو دروازه به روجه و د شپې په ټول شپه الله تعالی او حق عبادت یاد زر میاشت مسلسل چې رسول الله مبارک دا بیان وکړ صحابه داسې سرونه کتو نو رسول الله مبارک په پیش وله خپای و یا رسول الله دا خلق عمرونه ډیرو زمون خو زیات نه زیات عمر شپې تا کاله او یا کاله نو زکه باغوی زر میاشتې لګیا او عبادت وکاو او د شپې او د ورځې به عبادتونه کول زمون خو عمرونه کم دي
نو الله رب العالمین دا صورت نازل کړ چې تاسو عمرونه کم دي خو تاسو لبا د زرو میاشتو عبادت اگر روجي اگر جهادونه چې هغه زر میاشتې کړی دي داغینه بهتر تاسو سموي چې کیلکولیټر داغینه ناکام دي هغه کې ناکام دي چې داغه شمارو کی الله وی کو تا دا یا وشپا زما عبادت او کو په صحیح طریقه باندې نو دا یا وشپا داغوی داغه زرو میاشتو عبادت نه ډیر بهتر دی د زرو میاشتو نه 3 کال او سلور میاشت راځي نو زما عزت مندونو رب العالمین چې د میاشلا او د اخیری عشرې لا دا دومره لوی مقام ورکړی دی او دا دومره لوی مرتبه ولا ورکړی دا نو داغه اصل وجدا دا چې دی کې د ليله القدر دی او ليله القدر ډېر لوی شان لري ډېر لوی مقام لري رسول الله مبارک دی د بخاری شریف حدیث دی چې من قام ليله القدر چاچی ادري یعنی عبادت یو کړه ليله القدر پښپا باندې غفر له ما تقدم من ذنبه چې د زندګۍ څومره ګناهونه دي د دې یو شپې د برکت الله غ ټول وته وبخي ټول وبخلی شو نو زما عزت مند دا شپه په دې اخیری عشره کې دا شپه به اوس موږ څنګه حاصلو نو زما عزت مندونو دې د پاره یو عمل دی عمل او دا عمل یوازې د دې امت نه چې مخکې انبیاء کرام څومره تیر شوي دي هغوی دا عمل کړی دی هغوی دا عمل کړی دی او هغه عمل ته څه وایي دا شپه چې حاصلې نو د دې دپاره به ځان په جومات کې غورځئ د الله در کې غورځئ او دقې در غورځولو ته د کتابونو کې وایي اعتکاف نو دا شپه 10 ورځې دا اعتکاف او 9 ورځې دا به ورته کې نو الله به رله درکوي څه کوشش خو به تم کې که نه دا پورې زویت څه خو بویه که نه څه خو به کې که نه نو دا اعتکاف په دې اخرو 10 شپو کې دا مسنون اعتکاف دی او دا کول پکار دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره لوی عظیم انسان دی تیموره څومره لوی مقام لري څومره لوی مرتبه لري داغه نه د پیغمبر نه د ګناه تصورم نکېږي دا یاد ساته خو سره د دې چې رسول الله مبارک د ګناهونو نه پاک الله د مخکینه فیصله کړی د لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر مخکینی رستونی پټ کار د رسول د پیغمبر د ګناه تصورم نکېږي الله وی ما ته معاف کړی سره د دې چې لوی شان او لوی مقام لري رسول الله مبارک په خپل جون کې 9 کال رمضان راغلی دی او 9 واړه کال اعتکاف کړی دی 2 کال پاتې شو خو هغه بیا کړی دی یو ځل یو جهاد لتلو نو اعتکاف یو نو په شوال کې هغه اعتکاف وکړ او بل ځل باندې سو مسله رااله د بیبیانو متعلقه نو په هغه کال اعتکاف ونکړو نو په بل کال د هغې اعاده وکړه 10 ورځې اعتکاف وکړه نو رسول الله مبارک په خپل ژوندۍ کې اعتکاف نه دی پرېږدي تا ته موږ سره ده دي چې ګناه نشته ولی دا رسول الله مبارک دی دنیا ته ښکار کو چې ګوره دا ډېر ښکلی عمل دی دا ډېر مبارک عمل دی دا الله ته د نزدېکت لوی مقام لري فضیلت یې څومره دی وره د اعتکاف او دا د دې لپاره وایم چې ورځ 2-3 پاتې دي چې تاسو کوشش وکئ تاسو په خپل مو چې کوم دا زموږ د مرګري د شیشې په ذریعه اوري چې د اعتکاف پوره اهتمام وکړي کو زنانه دي او کو نارینه دي رحم راته د زنانو متعلق خبره کوم اعتکاف څومره لوی شان لري څومره لوی مقام لري زما عزتمندو یو خود 3 قسمه اعتکاف دی یو ته وی مسنون یو ته وی مستحب یو ته وی فرض مستحب اعتکاف څه ته وی تیمور جان مستحب اعتکاف دی ته وی چې یو سړی جمعات ته راننوځي او دی وی چې زه څومره وخت په دې جمعات کې یمه ورځم دویم درېم یا ګنټې 2 ګنټې 3 ګنټې زه د سنت زه د اعتکاف نیت کوم دا مستحب او دا کول پکارم چې کله سړی جمعات ته راځي د اعتکاف په نیت ته راځي دویم نمبر مسنون اعتکاف دی مسنون اعتکاف څه ته وایي مسنون اعتکاف دې ته وایي چې دا کم 10 ورځو شپو کې په اخیرو په رمضان کې دي ته مسنون اعتکاف وایي دا دوی او دریم نمبر واجب دي ته وایي چې تیمور جانا تا وایي چې خدای پاک ما په دې امتحان کې کامیاب کړي نو زه به یو ورځ یا 2 یا 10 ورځې یا 6 ورځې یا د دینه کم یا زیات زه به اعتکاف کوم او کار دی وشو نو دا اوس پاته باندې واجب شو نظر دی دا به کې
نو دا کم چې بیان زکم دي ته مسنون اعتکاف وي د دې د الله په جناب کې کم مقام دی نو لومبه مقام خدا ور مرګریا چې څومره پیغمبران دي ټول اعتکاف کړی دي ځکه په قران شریف کې داغه متعلق وایي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين دا مسجد حرام دا پارا طواف کوونکو چې کم پکې اعتکاف کوي دا وی دا پارا پاک د ابراهیم علیه السلام هغه وخت دعا کوي نو دا اعتکاف د دې وخت نه دا هغه وخت نه روان دی او رسول الله مبارک په ماته تو په ډیره ته د دې د وجه د دې لس ورځو اعتکاف خبر راته نو دا حدیث کې راځي چې یو سړی یو انسان یو مسلمان د ماخام د مونځ د راواله تر د ماسخوتنه پورې کو نارینه دی او کو زنانه دی د اعتکاف نیت وکړه او چا سره خبرې ونه کړې زیاتی عبادت کو د ګناه کاریو نه کو او د ماخام نه تر د ماسخوتنه پورې په عام ورځو کې ناسه او د اعتکاف ته یو کده په حدیثو کې دي الله رب العالمین بدله کم مقام ورکی دله به دومره لوی مقام ورکی چې په جنت کې به اعلی بلډینګ رسول الله مبارک وي د دې یو ګینټې د اعتکاف د برکت الله ده نو چې بلډینګ درکې نو بوزي باندې وته خدای دې الله سره اعتکاف څه ثواب دې دې ته خبره کو رسول الله مبارک فرمای چې دا الله سره پریدا اتم پریدا وم پریدا پنځم پریدا سلورم پریدا دریم پریدا دوم پریدا د یو ورځ اعتکاف څومره ثواب دی نو دا رسول الله مبارک فرمایي چې چا یو ورځ اعتکاف د الله د رضا د پاره د الله د رضا پکې مقصود دا غوري د الله د رضا د پاره کو نو الله بدای انسان درې خندق د جهنم نه لري په یو ورځ اعتکاف سجانا درې خندق به الله د جهنم نه لري اوس یو خندق څومره دی وره یو خندق څومره دی نو دا رسول الله مبارک وي یو خندق دومره زیات وی دی یو خندق چې لکه د زمکه ناراواله تر د اسمانه پورې د زمکه ناراواله تر د اسمانه پورې یو خندق او دی به درې خندق په یو ورځ اعتکاف الله د جهنم نه لري نو چې تا 10 ورځې یا 9 ورځې اعتکاف وکړه تا به الله څومره د جهنم نه لري نو دویم نمبر فضیلت دی او دریم نمبر سجانه وره دا په حدیثو کې باقاعده راغلی دي چې کم سړی د الله د رضا دپاره دا مسنون اعتکاف دا چې کم 10 ورځې را روان دی دا وکړه نو الله رب العالمین به له د 2 حج او د 2 عمرو قبول کړي شوي ثواب الله ورکړي زما عزتمند ورونو دغه شپه چې حاصلوي نو تا او زه زموږ حضرت شیخ صاحب یو خبره کوله او دا زما ډېره خوښه ده زما عزتمند ورونو مونږ او تاسو ټول په دې تکل کیو چې الله زموږ وبخي الله زموږ مغفرت وکړي الله زموږ بخښنه وکړي او الله رب العالمین زموږ مشکلات حل کړي او الله رب العالمین زموږ حاجتونه پوره کړي دا زموږ د ټولو د اراده ده کنه دا غواړو نو ګوره دا حاجتونه سجانه تا نه تاسو کوم دا حاجتونه او دا ضرورتونه او دا مشکلات او دا بخنه بزم څوک کوي الله څوک کوي الله بکي اوس دغه الله ته ځان نږدې کته ګوره هغه ډېر خولي مثال وي د یو انسان ته ضرورت راغی انسان ته ضرورت راغی او دا انسان را پاسید او د دغه انسان د دې نواب د دې چودري د دې وډیرا د دې خان در تراغه او الته بسترو غرزول چې ما زما دا مشکل به حل کې زما دا کار مکه او بستر مې راته غرزوله هغه پورې بناسم چې ترسو دي زما دا کار دی کړی نو مال د دنیا دغه انسان هغه کې به غیرت راشي چې ګوره بستر راته غرزولې ده کورې راته پریخي ده او دلته راته ناشته نو یو ورځ به خو په دویمه ورځ به خامخا ده کړی دا انساني غیرت یادو یا سجانه رورا ته دا الله در کې دې ځان وغورځاو الله ته دې ځان راورساو چې خدایا پاک استا در کې مې ځان وغورځاو او داسې وخت ورځو کې مې وغورځاو چې ستا رحمت په جوش کې دی د رمضان المبارک شپې ورځې دي د ليله القدر شپې ورځې دي ستا دې در ته مې ځان راوغورځاو چې خدایا ما وبخې زما ګناهونه معاف کې زما مشکلات حل کې نو دا یاد ساته تیمور جانا ته هم غیرتی انسان هم غیرتی دی خدا الله نه اغیر ذات په مخ د کائنات کې نشته الله ډیر غیرتی دی نو خامخا به دې
دغه رب ته ځان په دغه لس شپو ورځو کې غورځول او دا یاد ساته چې اعتکاف کوي خامخا په محله کې کوي دغه دا اعتکاف په محله کې دا فرض کې پای دی فرض کې پای څه ته وایي چې یو کس وکړه نو د ټولي محلې غاړه ځان نو تاسو ته وایم چې خامخا غوري اعتکاف ته یو کس کې نه وي چې غالب خالی شي غوري او کنه چې ټول دغه لټان یې او د سره جمعات ترازه نو ټول کلی غاله بنده ده غوري نو خامخا یو کس اعتکاف ته کې نه وي بلکې زموږ بزرګانو بداوي وی د کور نه یو کس په جمعات کې یو زنانه په کور کې خامخا کې نه وي نو دا فرض کې پای دی خامخا وکړي نو دغه د پاره به اعتکاف کوي چې الله زموږ ناراضي شي اعتکاف څه مطلب دی اعتکاف په عربی کې مطلب ادریدل ټهر نه وته په مونږ اردو کې وایو په یو ځای کې او په شریعت د اصطلاح کې اعتکاف دی ته وایي چې کومې د لس اخیری ورځې شپې دي مسنون اعتکاف نو دا به جمعه تراشه او د سنت اعتکاف نیت وکړي کله به راشه صدا چې کومه ورځ باندې شلمه روژه په جمعات کې به ماته شلمه روژه په شلمه روژه باندې نو په جمعات کې به ماته کې د ماښام د مونځ نه مخکې به راشي او خپله بستره او خپل دغه به په جمعات کې وغورځي ځان به ور وغورځي په شلمه روژه چې شلمه روژه ستا په جمعات کې ماته شي نو دا اعتکاف شروع شو کو لس ورځې بیا رالی او کو نهه رالی په لسو باندې حساب دی نو اعتکاف په خامخا کوي څوک پې کوي هغه کس پې کوي چې مسلمان وي نو مسلمان یې خامخا کوي آزاد وي بالغ وي او دغه طریقه باندې وراشو جمعات کې به د اعتکاف نیتو کې بیا اعتکاف د سنت اعتکاف مسنونیت پو کی او یکسویی به اختیار کی دا تاسو چې په دې جمعاتونو کې دا پردي خوري کې د دې مقصد څه دی یکسویی چې ځان لیم بس الله ته متوجیم هر وخت په اودس کې به هر وخت به اودس کې بیا اودس کو شوي بیا به ګناګاری نو هر وخت چې کله ویخي اودس کې بزان ساتي ضرورت ته راغی د ضرورت لپاره باتروم تتلی شي او نور د ضرورت نه علاوه کو هغه ځای چې په کوم ځای سجده لګي په جمعات کې دا غي ځای نه اوته اعتکاف ته ماته اعتکاف ته بیا ماته نو دغه په ناسي د ضرورت خبره کول شي د ضرورت نه زیاته خبره باندې کې تلاوت پکې کوا مونږ پکې نفلونه پکې کوا ذکر او اذکار پکې کوا نو دغه اعتکاف بکین او دغه ليله القدر شپه چې دا عظیم او مبارک شپه ده د دې د حاصلولو کوشش وکړي دا به حاصلولو کوشش وکړي سړیم کې ناسي شي او زنانم کې ناسي شي زنانم په کورونو کې ناسي شي یو کمره بزان له مختص کی یو کمره او دا هغه کمرې نه بغیر د ضرورت بارته نه روزي چې یار دا پکې نور دی نو نور ته روزو دا پکې ورګه بینډه پرې کوي او راشدا او سر دا شیزونه پکې نه کوي بس صرف الله تبارک متوجه کې زنانه او زنانه هغه زنانه د اعتکاف تکینی چې د کوم دا یقین وي چې په مونږ باندې کوم دا غوي خپل مخصوصه بیماری ده نه راځي نو بیا کېږي دا بیا اعتکاف ماتيږي هغه بیماری په زنانه باندې رااله نو روزه ماته شو اعتکاف هم مات شو نو هغه زنانه د کینی چې هغه ته یقین وي چې یاره د الله شپې ورځې زمونږه بغیر بیماری تیریږي نو هغه زنانم په یو کمره کې کینه او علم د ځان ته نه را پرې دي او بس یک سوی اختیار کې الله ته او الله ته جلاګانې تلاوت وغیرہ نو نارینم کولی شي زنانم کولی شي نو دغه اعتکاف کوشش وکړي او دا د صدا لپاره دا د ليله القدر لپاره چې دا ليله القدر زه حاصل نو دا ليله القدر ډیره مبارک شپه ده خپه دی به مونږه دعا کوم نو دا دعا به راځي تاسو کو د رسول الله مبارک او زه ته نو کوم عائشه بیبي را رسول الله مبارک و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کو رب ما ته دا ليله القدر شپه خوله او ليله القدر راته حاصل شو زه پکې کوم دعا کوم ناس جانه وره د عائشه بیبي اولاد نو رسول الله مبارک وته دونه چې د اولاد د پاره کوم پکې پکار دي خیر دي کو صلی پکې د اولاد د پاره کی مال د پاره کی د خپل عزت د پاره د بیماری نو دغه نه ده رسول الله مبارک نظر په آخرت دا الله پر رضا باندې نایشی بی ته وی یو دعا را تخیمه کو ته الله رب العالمین د ليله القدر لمحات درکل وخت درک نو ته پاره کې یو دعا کاوه او دعا په حدیثو کې موجود ده څنګه دعا کاوه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني
یاره ډیره زبردست دعا ده، ډیره خشته دعا ده. اللهم انک عفو، اے الله ته هغه ذات چې عفو کې. اللهم انک عفو تحب العفو، او دا عفو او دا معافی دی خوخم ده چې یو بنده تعالی راشي او د خپل ګناهونو معافی غواړي، دا د الله ډیره خوښه. الله ډیر زیات خوشحالیږي. الله د مسلمان ګناهګار توبه باندې ډیر زیات خوشحالیږي. په دې مخکې ما بیانونه کړی دي، بیا به مو کوو ان شاء الله. خو الله چې خوشحالیږي د انسان په توبه باندې ډیر زیات خوشحالیږي. او الله دا توبې هغه رحم هغه مونږ ته ډیر زیات متوجه کړی دی. توبه وباسه ما توبه وباسه، او څومره ګناهونه دي کړي، توبه الله وی زه دې معاف کوم. نو توبه الله ته ډیره محبوبه ده. نو تحب العفو، خدای ته توبه خوښیم. فاعف عني، خدای ما وبخې، زما توبه قبول کړي، زما توبه خدای قبول کړي او ما وبخې یا الله. نو دا دعا مسنونه دا په دقه ليله القدر کې پکار ده. نو دا خو چې کم اعتکاف ته ناستي دغه ملګري کینې او دا به حاصلوي ان شاء الله. خو که یو سړی اعتکاف ته نشي کېناستی نو هسې په دغه شپو کې تاسو کوشش وکړئ د نورو شپو په نسبت باندې زیات کوشش وکړئ. او راځئ جومات ته راځئ، ډېر وخت دلته تېروئ، دروازې وځئ خیر دی، خو شپه کم از کم زیات تر عبادت الله رب العالمین ته وکړئ. نو رب په دې باندې خوشحالیږي. نو دغه اعتکاف یې بهترین دغه دی. او اعتکاف په کوم ځای کېږي؟ هغه جومات کې به کوئ چې کوم کې 5 وخته مونځ کېږي. چې کوم ځای کې 5 وخته مونځ نه کېږي هلته اعتکاف نه کېږي. نو 5 وخته مونځ کوم ځای کې کېږي هلته به دغه کوئ. او کوشش کوي چې لوی کسان کینې، ماشومان مه کینوي، او بیا یکسویی اختیاروي. دا تاسو ته چې دا پردې ولګئ نو پردو څه مطلب؟ چې ته یکسویی، ته ځان له او ځان له د الله رب العالمین عبادت کوي. او که نه تا پکې په زور خبرې شروع کړې، خصوصا د ملګرو ته دا وایم د هلکانو فیسبوک میسبوک یې به پکې نه کوئ. ګورئ په فیسبوک روزه نه ماتېږي، خو که ته پکې غلط څیزونه ګورې بیا به ماتېږي. خو که تقریر پکې ګورې نو خو کوشش وکړې چې ځان د غټ موبایل نه په رمضان کې وساتې. او بیانونه پې اورې بېله خبره ده، خو د ګناهونه ځکه یو یاد خبره بس اخرې خبره کوم، د اخرې خبره کوم، یاد ساتئ. اسد جانه موږ د رمضان المبارک ثوابونه ډېر بیان کړل، بیا به هم بیانو. الله ته ډېر محبوب هم ده، الله ته ډېره خوښ هم ده. او الله د انسان قدم په قدم مغفرت هم کوي، بخښنه هم کوي. په لږو لږو عملونو الله خوشحالیږي. ولې دا رمضان المبارک میاشت ډېره لویه ده، ډېره عظیمه ده، ډېره مبارکه ده. خو یاد ساته چې کوم شي مقام ډېر لوی دی، مرتبه ډېره لویه ده، مقام یې لوی دی، او د هغې تا بېادبي وکړه نو ګناه هم هغه شان ده. ګناه هم هغسې ده. بغیر د رمضان نه د ګناه یو قسم سزا ده، خو که رمضان کې د ګناه وکړه نو بیا بل قسم سزا ده. یاد ساته. ګورئ نو د ګناهونو نه پکې کوشش. د دې موبایل خو خطرناک څیز دی، دا فیسبوک کې بعضې څیزونه خطرناک دي، تاسو ته ما مخکې ویلي دي. نو کوشش کوئ چې د ګناه نه پکې څنګه ثوابونه زیات دي. داسې ګورئ ګناه، ګوره بیت الله مونږ کو دلته ګناه کوو خو سړی پې خفه کېږي. خو که ته بیت الله کې ګناه وکړې نو هغه ډېره لویه ګناه ده. کو ته بار ګناه کې لویه ګناه ده. خو که ته جومات ته راشې او جومات کې ګناه کې نو بیا ستا الله په خپله هم کرکه کوي. دغه شان ګناهونه اصل خراب دي، خطرناک دي. خو که ته یې رمضان کې کې نو بیا د هغې ډېر لوی وبال دی. نو ځان پکې خصوصا د ګناه نه وساتئ. او دغه شپې 10 ورځې په ځان باندې قیمتي کې. دا ګورې ما زه انشاءالله تعالی بیا به که خیر بیان هم کو او کړم دی چې ګوره د رمضان المبارک د دې میاشتې دارومدار په ټول کال باندې دی. دا تاسو ما مخکې ویلي، بیا به م انشاءالله وایو چې دا دې څومره په عباداتو کې تېره کړه، انشاءالله تعالی دا به ستا په ټول کال باندې اثر کوي. او بیا خصوصا د 10 ورځې شپې کوشش وکړئ د دې چې ښکلې دا لیلة القدر هغه فیوزات برکات الله موږ له راکړي. رب العالمین دې دغه 10 ورځې شپې په موږ باندې او په تاسو باندې د عبادت نه ډکې تېرې کړي. او د لیلة القدر کوم فیوزات برکات دي الله دې موږ او تاسو ته را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله.